بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ګرانو ملګرو، موږ او تاسو په خپل تیر لوست کې ولوسته چې های لیول لنګویج څه شی دی او لو لیول لنګویج څه شی دی، او نن موږ او تاسو په خپل دې لیکچر کې په ټایپس آف کوډ باندې غږیږو چې کوډونه په څو ډولونه باندې دي او هر یو څه خاص دنده لري او په کوم ځای کې استعمالیږي. معمولا داسې ده چې موږ او تاسو په عمومي شکل دوه ډوله کوډ لرو، یو آبجکټ کوډ دی او بل سورس کوډ. راځو په آبجکټ کوډ باندې بحث کوو. A block of statements or codes written in machine language is called object code. د کوډونو یو یا د سټیټمنټ هم موږ ورته ورته ویلی شو او کوډس هم ورته ویلی شو. د دې یو بلاک یا مجموعه چې دا په ماشین لنګویج باندې یا په باینري ژبه باندې لیکل شوي وي چې ترکیب د صفر او د یو څخه، دې ته موږ او تاسو آبجکټ کوډ وایو چې دا کمپیوټر ښه پیژني. یعنې کمپیوټر کومه ژبه پیژني؟ باینري ژبه پیژني، دا نورې ژبې نه پیژني. دې ته بیا معمولا موږ او تاسو څه شي استفاده کوو؟ کمپایلر. سورس کوډ. A block of statements or codes written in a high level language is called source code. Source code هغه کوډ ته وایي د کوډونو مجموعه یا سټیټمنټس چې دا په های لیول لنګویج کې لیکل شوي وي، نو دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ سورس کوډ. یعنې هغه کوډ چې په سی پلس پلس، جاوا، پی ایچ پي یا سی شارپ کې لیکل شوي وي، هغې ته موږ او تاسو څه وایو؟ هغې ته سورس کوډ وایو. نو دې مثال ته راځو، ځکه چې په دې شیپس کې تاسو ته ښه معلوم شي. کله چې موږ او تاسو سره سورس کوډ وي، نو کله چې موږ او تاسو سورس کوډ کمپایل کوو، کمپایلر د سورس کوډ او د آبجکټ کوډ ترمنځ یو ترجمان دی. دا سورس کوډ راخلي او ترجمه کوي آبجکټ کوډ ته، او وروسته کمپیوټر دا پیژني او موږ او تاسو ته بیرته بیا آوټپوټ ورکوي په صفحه باندې. که چیرې کمپایلر موږ او تاسو سره موجود نه وي، زموږ او ستاسو کوډ نه ایگزیکیوټ کیږي، ځکه چې کمپیوټر سورس کوډ نه پیژني. او لازم دا ده چې کمپایلر باید وسی تر څو دا آبجکټ کوډ ته تبدیل شي او وروسته موږ او تاسو ته آوټپوټ په صفحه باندې وښودل شي. نو راځو په دې باندې چې کمپایلر او ځینې نور مسایل ښه وپېژنو، تعریفونو باندې بحث کوو. لنګویج پروسیسرز یعنې د ژبې تحلیل کوونکي. موږ او تاسو باید د ژبې تحلیل کوونکي ولرو، ځکه چې کمپیوټر مستقیما زموږ او تاسو های لیول لنگویج نه پیژنی. پس ضرورت به این است که یک تحلیل کننده زبان در بین موجود باشد تا های لیول لنگویج را گرفته به ماشین لنگویج ترجمه کنه. Compiler. A compiler is a program that converts the instructions of a high-level language into machine language as whole. کمپایلر عبارت از پروگرام است که هدایات را از های لیول لنگویج تبادله میکنه به ماشین لنگویج و به قسم چی؟ هول، یعنی تمام. ما خدا کنه ما 1000 لاین کد نوشته کرده باشیم، تمام از زیر یک جای ترجمه میکنه به ماشین لنگویج، که فرقش با اینترپریتر هم همین چیز است. ما بالا اینترپریتر بحث میکنیم. An interpreter is a program that converts one statement of a program at one time. اما برعکس ما اینجا گفتیم که تمام پروگرام ما را چی میکنه؟ ترجمه میکنه. اما اینترپریتر فقط یک لاین استیتمنت، یعنی یک لاین کد میتونه که در یک وقت چی کنه؟ ترجمه کنه. The advantage of interpreter is that it makes the debugging very easy. و یکی از فایده های اینترپریتری است که ما میتونیم بسیار زود مشکلات یا غلطی هایی که در پروگرام خود داریم او را بسیار با آسانی چی کنیم؟ پیدا کنیم. یعنی به خاطر ازی اگر 1000 لاین کد یک جای کمپایل شوه، میتونه که در جاهای مختلف غلطی داشته باشه، پس این مشکل ساز میشه. اما اگر در یک لاین غلطی داشته باشه، هم به آسانی اصلاح میشه و هم پروگرام ما خوبتر پیش میره. پس به خاطر C++، خب به خاطر C++ و دیگر زبان ها کمپایلر استفاده میشه، جاوا کمپایلر استفاده میکنه. اما در بخش اینترپریتر، در بخش SQL که ما لاین بای لاین چی میکنیم؟ statements execute میکنیم، پس در اون بخش چی استفاده میشه؟ اینترپریتر. و assembler هم گفتیم that converts the instructions of assembly language into machine language. عبارت از پروگرام است که هدایات زبان اسمبلی را به ماشین لنگویج انتقال میده یا تبدیل میکنه. پس خدا کنه دوستای عزیز که یک چیز یاد گرفته باشین. درس خدا به همینجا خاتمه میدیم. دوستان عزیز، لایک و سابسکرایب یوتیوب چینل ما
از یادتان نره و همراه دوستانتان هم شریک بسازین تا آنها هم مستفید شوند. ګرانو ملګرو یوټیوب چینل د خپلو ملګرو سره شریک کړئ او خپله هم یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو لا ویډیوګانو تاسو ته ورسیږي. مننه.